ګرانو مینوالو السلام علیکم. موږ تاسو ته تورغر ټي وي کې هر کله وایو هیله لرو چې تاسو به روغ جوړ به یئ. ګرانو مینوالو نن چې کوم شخصیت په هکله موږ تاسو ته معلومات راوړی هغه نوم دی عبدالحد مومند. ښاغلي عبدالحد مومند بلها کارنامې خپل په نوم کړي چې د هغې ذکر موږ په دغې ویډیو کې تاسو سره شریک کوو چې کومه د ټولو نړۍ پښتنو لپاره لوی د ویاړ خبره ده چې د هغو ترمنځ یو داسې لوی اتل هم شته چې د پښتو سره د پښتنو نوم یې هم روښانه کړی په دنیا کې. ګرانو مینوالو د دغه عظیم انسان په هکله خبرو کولو نه مخکې موږ تاسو ته یادګیرونه وکړو که تاسو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل تورغر ټي وي نه وي سبسکرایب کړی نو زر تر زره یې سبسکرایب کړئ. که تاسو موږ د فیسبوک د لارې ګورئ نو موږ لینک د ویډیو ډسکرپشن کې ورکړی دی. که تاسو موږ د یوټیوب باندې ګورئ نو سبسکرایب بټن سره د بیل آیکان هم ووهئ چې زموږ ویډیو تاسو ته زر تر زر او د ټولو نه اول ترلاسه شي. همداسې تاسو زموږ سره مرسته کولی شئ او ډاډګیرنه چې موږ راتلونکي وخت کې تاسو ته نورې ښایسته ویډیوز راوړو د کلتور د تاریخ ادب او داسې نورې معلوماتي ویډیوز چې ستاسو به خوښیږي انشاءالله. عبدالحد مومند نه صرف اولنی پښتون چې سپیس ته تللی و بلکې د دنیا څلورم مسلمان هم دی چې سپیس ته تللی دی. مومند صاحب په کال 1961 کې پیدا شوی په سرده غزنی ولایت افغانستان کې د مومندو قبیلې سره تعلق لري. ګریجویشن یې د پولی ټیکنیکل یونیورسټي اف کابل نه یې کړی. افغان ایرفورس کې هم خپل خدمت ورکړي دي. د سوویت یونین نه یې بیا وروسته پروفیشنل حلباز جوړېدو ټریننګ یې هم اخیستی دی. د اګست 1 کال 1902 کې د کمانډر ولادیمیر لایکوف او د فلایټ انجینیر ویلری پولیاکوف سره سویوز TM6 په نومي سپیس کرافټ کې د سپیس په لوري سفر کړی. دغه میشن د 9 ورځو او دغه 9 ورځې په میر سپیس سټیشن کې تیری کړي او هلته نه یې د خپل وطن افغانستان تصویران هم ایستلي. د دغه سره مومند صاحب او دغه ملګرو د ستورو پیژندګلنه طبیعي او بایولوژیکل تجربې هم کړې وي. د دغه میشن له وجې د ښاغلي مومند صاحب مورکۍ د خپل د زوی په هکله ډیره پریشانه وه. د هغه وخت د افغانستان مشر ډاکټر نجیب الله دغه مورکۍ خپل دفتر ته راوبلله. د مور او د زوی ترمنځ د ویډیو آډیو کانفرنس کال باندې یې رابطه وکړله. هم د دغې نه وروسته پښتو ژبه افیشیلي توګه باندې د دنیا څلورمه ژبه وګڼله شوله چې په سپیس کې ویلی شوي ده. مومند صاحب اولنی انسان دی چې د ځان سره قرآن شریف هم سپیس ته وړی و. ښاغلي مومند صاحب ته د سوویت یونین د غاړې یو ایوارډ هم ورکړی شوی هیرو اف د سوویت یونین په سپتمبر 7 1992 کې. کله چې سوویت یونین د نن رشیا ماته وخوړله په افغانستان کې او خپل فوجیان د افغانستان نه وویستل نو مومند صاحب اراده وکړله چې جرمني کې پناه واخلي او نور ژوند هم هلته کې تیر کړي. په کال 2003 کې جرمني ول خپل نېشنلټي ورکړله. نن سبا جرمني اوسټ فیلډرن کې خپل ژوند ورځې شپې سبا کوي. ګرانو مینوالو دغه وړه شانتي ویډیو د ښاغلي عبدالحد مومند په هکله تاسو خپل رای موږ سره په کامنټ باکس کې شیر کولی شئ. آیا چې تاسو دا ویډیو څومره خوښه شوله؟ ګرانو مینوالو اوس موږ له اجازت راکئ. د الله په امان.